فرید علمدار را سره نن په خپرونه کې میلمه دی. درد لرم نره خوږېږما ملنګا تر اوسه بې وفا پسې ځورېږما ملنګا. دا راته ووایه چې د څومره وخت نه ترنمونه کې او هغه کوم ترنم چې خلکو ډېر خوښ کو خلکو فرید علمدار په هغه ترنم وپېژندو. د زلیخې خوبونه ستا لکه یوسف دی بی ګناه تهمت کړما. د کوم شاعر غزلونه ډېر انتخابي خپلو ترنمونو ته؟ یو ستوری مې په لاسو کې نیولی دی جانانا دا ستا د جبین خال له مې ساتلی دی جانان. کې زما د غږ زما مور ډېره غټه مینهواله ده. دا چاره تخیرې وکړي رضا جنۍ پوشا شوه د لاسونې دانه تویږم. خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي. خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي. زه به ذوقه په یوې پسې خراب یم. د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مشئ. د بنډار خپرونه ده او د بنډار په خپرونه کې را سره نن د خوږ غږ څښتن او د خوږې خنجرې خاوند فرید علمدار را سره نن په خپرونه کې میلمه دی. او له علمدار صاحب نه به خواږه غزلونه او خوږې ټپې اوري نو زموږ سره تر پایه پاتې شي او له خپرونې یې خوند واخلئ. علمدار صاحب ستړی مه شي او هر کله راشي. ډېره مننه. خوښه خوشحاله په دې یم چې ودان ټي وي کې ما ته تاسې وخت راکړ. الله مو ژوندي لره او د دې ځای مو زه وړ وګڼلم. اول یو څو ټپې کومه او ټپو نه بیا وروسته غزل دی په دې هیله چې ستاسې ټول د خوښۍ وړ وګرځي. رباني زری می ورته یوسئ زری می ورته یوسئ چې د جنۍ د دادا تبا او تبغو سشنا زما سودا پوسی پیدا شوا زما سودا پوسی پیدا شوا جانان زړې لارې پریدي پنوزینا کستا یاری می یاری نکړه بیا لیونه خیم چې ډکې ټولوما. یو درد لرم نره خوږېږما ملنګا یو درد لرم نره خوږېږما ملنګا تر اوسه بې وفا پسې ځورېږما ملنګا. یو درد لرم نره خوږېږما ملنګا یو درد لرم نره خوږېږما ملنګا تر اوسه بې وفا پسې ځورېږما ملنګا. دا چاره تخیرې وکړي رضا جنۍ پوشا شوا دا چاره تخیرې وکړي رضا جنۍ پوشا شوا د لاسونې دانه تویږم ملنګا
دلا سنے دانا دانا توی گم ملنگا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا زوس هم د مړسترګي تر تاثیر لاندې رازما زوس هم د مړسترګي تر تاثیر لاندې رازما زوس هم هغستر ګوتل زګم ملنګا زوس هم هغستر ګوتل زګم ملنګا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا یو درد لرم نرے نر خوگی گما ملنگا یو درد لرم نرے نر خوگی گما ملنگا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا نمی شرابنو میں کدو غمنا کم کړل نمی شرابنو میں کدو غمنا کم کړل او نه په جماعتونو کې خکې غم ملنګا او نه په جماعتونو کې خکې غم ملنګا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا تزالا دی ملشا زجگی گما ملنگا تزالا دی ملشا زجگی گما ملنگا اول ندے زہر ما خام غرزی گما ملنگا اول ندے زہر ما خام غرزی گم ملنگا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا افرکا دی ڈاکٹر آشی زوانی میں پری تباکڑا افرکا دی ڈاکٹر آشی زوانی میں پری تباکڑا سپیری خاوری شم هر خوا بادی گم ملنگا سپیری خاوری شم هر خوا بادی گم ملنگا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا یو درد لرم نرے نر خوگی گما ملنگا یو درد لرم نرے نر خوگی گما ملنگا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا تر وسا بے وپا پسی زوری گما ملنگا ډیر خانمدار صاحب ډیر خوند یو کو په دې هله د لیدونکو مم خوښ شوی علمدار صاحب کو دا راته وی چې د څومره وخت نه ترنمونه کې او غکم ترنمو چې خلکو ډیر خوښ کو خلکو فرید علمدار په ترنمو پیژندو ډیره مننه لومړی ترنم خو بیخي ډیر مې کړي تقریبا دغه 15 یا 15 نیم کاله کېږي که نه چې شعر شاعرۍ او ادب ته راوتلی یم او بیا له هغې وخت نه مې ترنمې شروع کړي هغه لومړی ترنم خو اوس مې یاد کې نه دی خو کله چې ما په لومړي ځل ترنم وکړو زما یو دوه خواږه ملګري چې یو اکرام ساحل نومیږي او بله شهاب شاداب دوی یو زه وهڅولم او ما ته ویل چې ته وړتیا لري او انشاءالله راتلونکي کې ته یو ښه ترنم کوونکی جوړیږي نو دا د همغې مینه وه او ډاډ او بیا ډېر مینهوال داسې پیدا شو چې تشویق یې راکړه استاد ستاسې کې ودان ټي وي کې میلمه یم او ناست یم ډېر فخر او ډېر ویاړ کوم په ځان باندې علمدار صاحب ستاسو کوم ترنم دی چې ستا خپله ډېر خوښېږي او د ځان سره چې دی هر وخت زمزمه کې ډېره مننه او زیاتره وخت چې کله ځان له یمه یا داسې یو چیرته روان یم بیا اکثره وخت ځان سره ټپې کوم که نه او ټپې مې بیا ډېرې خوښېږي هم ترنم شم کولی هم ټپې خو بیا چې اکثره وخت ځان له چیرته یم بیا ډېر وخت ټپې زه کوم ځان سره همدغه ټپې کې یو څو لیدونکو ته ډالۍ کړي نو ډېره به ښه ولې نه سر په سترګو یو څو خوږې ټپې دي په دې هیله چې د لیدونکو ستاسې د خوښۍ وړ وګرځي
ماته پرې کړې او ځواب راکړه زه زنګېدلې یار نوره او نه کومه یا به مې ستا غمونه وخوري یا به دا ګل ځواني په چرسو او وسېزما او که خدای مې ته ویرانه لاړې کچری بل وی تا نخ به مې ساتینا د زلیخې خوبونه ستا لکه یوسف دی بی ګناه تهمت کړما یوه مې ته وې بل مې خدای خدای خو مې شته دی تا یوازې او پرېښودما او ښه ده چې تا لرم خدایا په بندګانو دې زه هسې نازېدما څه ګونګوسی مې اورېدو خبر سپینه نه وه څه ګونګوسی مې اورېدو خبر سپینه نه وه دومره خبر شوم چې زما سره یې مینه نه وه دومره خبر شوم چې زما سره یې مینه نه وه زما دې څه وکړه چې لاړې ځان دې په خپله بې دیدنه او که میینه خبر مې کله او کله اخله د لیونتوب اواز مې نه سبا درځینا او تاوان د دواړو برابر دی مات بیللی او تاز بیللی یما یاره نور هیڅ را سره نشتا دا شل کلن ځواني تانا او زاروما زړګی یم ایران غواړه د اسمان ستورو ته مې نه رسي لاسونه او اوس به یې پرېنږدم پریدا جانان زما او زما دې زما به وینا یو ستوری مې په لاسو کې نیولی دی جانانا یو ستوری مې په لاسو کې نیولی دی جانانا دا ستا د جبین خال لمې ساتلی دی جانانا دا ستا د جبین خال لمې ساتلی دی جانانا ډېر ښه علمدار صاحب ډېر علمدار صاحب ماشاءالله ټپو دې ډېر خوند وکړو لیدونکي به هم ډېر خوښې شوي وي که دا راته وی چې په غزلونو کې د چا غزل ډېر خوښېږي د کوم شاعر غزلونه ډېر انتخابي خپلو ترنمونو ته شعر خو شعر اکثره وخت دې ته نه ګورم چې دا اوس وړوکی شاعر دی یا غټ شاعر دی که نه خو د شعر کیفیت ته ګورم چې
چې کوم شعر د وطن له درد دپاره لیکل شوی یا د مینانو یو د زړه درد یې پکې راټول کلی همغه شعر انتخابوم به ترنم کومه خو اکثره وخت شوخ شعر انتخابوم او خوښیږي مې او بله لیدونکو لپاره ملته چې کله یو ځای ته لاړ شو نو ټول خلک شعر ډېر شوخ خوښوي که نه نو په دې خاطر باندې دې ته نه ګورم چې دا پیر محمد کاروان دی دا یا درویش روخان دی دا داسې کوچني نور شاعران دي خو چې کوم شعر ښی او ژور غزل یا انتخابوم او ترنم کوم به او علمدار صاحب که دا راته ووایي چې خپل شعر مو کله لیکلی دی که نه بس دغه د نورو شاعرانو غزلونه او بیتونه راخلئ او ترنم کوئ ودان صاحب ښه پوښتنه دې وکړله یو وخت مې شعر لیکلو او کله چې ما لومړی شعر ولیکلو هغه ما خپلو ملګرو ته وړاندې کړه چې صادق سلارزی نومېده او شهاب شاداب کله چې مې هغې ته شعر وویلو هغې خو ډېره مینه راکړه او ډېر داد یې راکړو هغه شعر په ویلو کې خو وروسته یې راباندې بیا یو ډول ریشخند شروع کړو هغه شعر راله سرچپه کړو نو هغې نه پس بیا ډېر زیات په هغه شعر باندې په عذاب کړم عرض کې بیا راته ویله نو لاقي وخت نه مې بیا شعر نه دی لیکلی او شعر مې پرېښی دی او د نورو شاعرانو ښې ښې غزلې راخلم او ترنم کوم یې علمدار صاحب بله پوښتنه ستاسو د کورنۍ په اړه که راته ووایي چې ستا د ترنمونو ستا تشویق کوي هڅه یې دی چې نور ترنمونه وکړي که نه ستا مخالفت کوي درته وایي چې دا پښتنو ټولنه کې دا شیان موږ نه منو یا نه کېږي څوک یې نه کوي تاسو یې مه کوئ ودان صاحب ښه پوښتنه دې وکړله کله چې ما شعر شاعري او دې ډګر ته داخل شوم ادب ډګر ته داخل شوم نو پلار مې را سره په ډېر زیات ورانو او پلار مې به نه پرېښستلم او نه به اجازه راکوله زیاتره داسې ځایونو ته زه تللی یم چې د شپې 1 بجه 2 بجې له هغې ځینه راغلی یم که نه پلار مې ډېر زیات را سره مخالف او راته ویل چې دا کار ستا نیکه نه دی کړی نه دی پلار کړی دی ته دا مه کوه خو کله چې د افغانستان نهه نویمه کلیزه وه او په ولایت کې غونډه وه هغې ته موږ دعوت شوي هلته چې راغللو نو ما کیمرې ولیدلې ما دواره پلار ته زنګ وکړ چې ته ملي ټي وي راونیسه او لایف خپرونه ده نو کله چې هلته ما ترنم وکړو زما پلار هغه زما ویډیو یې وکتله له هغې ورځې راته بیا انکار نه دی کړی او هغه هم ته پته ولګېده چې زه سړي یو ښه لار انتخاب کړې ده او په ښه لار روان دی او په کور کې زما د غږ زما مور ډېره غټه مینهواله ده او چې چیرته لاړ شم ترنم وکړم شعر ویم بیا چې راشم مور مې ویډیو غواړي وایي چې ویډیو راباندې وینه نو مور ما ته ډېر مینه او ډېر تشویق او داد راکوي علمدار صاحب تاسو د زلجي او غزل ویل او نور خو زما نه دی یاد خو هغه یو بیت پکې و چې په 30مې سپارې پسې خراب یم که نه نو ته به دغه غزل د لیدونکو سره شریک کړې او په همدغه غزل د ختمېدو سره به زموږ خپرونه پای ته رسوو نو تر بلې خپرونې بیا موږ له راکړه اجازت ته او د علمدار صاحب نه چې دی د زلجي غزل اورو ودان صاحب ستا غوښتنه ده سر په سترګو هغه زلجي وایي چې هم له دې هم له هغې پسې خراب یم هم له دې هم له هغې پسې خراب یم زه له هرې زاویې پسې خراب یم خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي زه به ذوقه په یوې پسې خراب یم مننه خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي زه به ذوقه په یوې پسې خراب یم غم مې دروند دی پیره دروند قیلون تیار که نن بیخي بې اندازې پسې خراب یم غم مې دروند دی پیره دروند قیلون تیار که نن بیخي بې اندازې پسې خراب یم یاران ولې هر څه ګپ ګڼي ازله په 30مې سپارې پسې خراب یم ډېر